د هر قسم حاجت دپاره د یا لطیفو دا وظیفه راونیسه. الله جل جلاله به دې تمام حاجتونه پوره کړي او د زړه ارمانونه به دې الله جل شانه زر تر زره پوره کړي. زما وروڼو او خویندو، نن درته د یا لطیفو وظیفه یو داسې طریقه درته ښیم. کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ، الله جل شانه به د دې په برکت سره تمام ارمانونه د ستاسو پوره کړي او په زړه کې چیرې څومره حاجتونه وي د الله جل شانه نه سوال وکړه، هغه تمام حاجتونه به د رب العالمین پوره کړي. موږ به ډېر زیات وظایف کړي، ډېر زیات اعمال به موږ کړي، خو لا تر اوسه پورې زموږ عملونه، زموږ دغه اعمال او وظایف کوو، لیکن تر اوسه پورې حاجت نه دی پوره شوی. د نن نه د یا لطیفو وظیفه راونیسه او په الله باندې توکل وکړه. الله جل شانه به د تمام حاجتونه به ترسره کړي. محترمو، که یو انسان وي او ډېر سخت غریب دی، د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دی، د بعضې کسانو غریبي هغه انتها ته ورسي او بعضې کسان په غریبۍ کې دې حد ته ورسي چې د خپل ځان خودکشي کولو ته تیاري. ولې غریبي ډېره زیاته وي، نو د غریبۍ د ختمولو دپاره او د مالداره کېدو دپاره د یا لطیفو دا وظیفه راونیسه چې څنګه طریقه درته ښیم په دغه طریقې سره وکړه. 130 کرته کول دي، خو چې څنګه طریقې درته ښیم نو دغسې به یې کې علي. نه انشاءالله چې الله جل شانه به دې غریبي ختمه کړي او رب العالمین به دې زر تر زره مالداره کړي. یا د ستا روزي لږه ده، لنډه تنګه ده، لکه بعضې مخکې داسې وشو چې آمدني کور ته کمه راځي او د کور افراد ډېر وي، د هغې د وجې نه د ستا د روزۍ مسایل دي، یعنې هر چاته په وافر مقدار کې روزي نه رسي. که د نن نه د یا لطیفو وظیفه دې رونیوه نو روزي به دې داسې پراخه شي چې خپله به ورته خیران پاته شي. یا د ستا په زړه باندې نور ارمانونه دي، لکه د رشتې ارمان دی چې زه د هغې مخصوص جنۍ سره نکاح وکم، یا یوه جنۍ د هغه وي چې د دغې هلک سره د زما نکاح وشي، نو د هغې دپاره هم تاسو د یا لطیفو دا وظیفه دا والا بالکل تاسو رانوی شئ. یا داسې دي چې زمونږ ته مشکلات راغلی دي مخې ته او ډېر سختې پریشانۍ راغلی دي او د هغې مشکلاتو او د هغې پریشانۍ نه د ځان خلاصولو دپاره هم که تاسو دا وظیفه رونیسئ نو الله به دې هغه تمام مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي. یا انسان دی هغه په قرضونو کې ګیر دی او دې ځان د قرضو نه خلاصول غواړي او دومره قرضونه یې کړي دي چې دا سټ یې وله راګیر کړی دی، قرضونه په ده باندې ډېر زیات انبار شوی دي. که دغه قرضدار انسان هم د یا لطیفو وظیفه راونیسي نو الله به د غیبو نه تمام قرضونه ادا کړي. دې نه علاوه د جایز محبت د حصول دپاره تاسو د یا لطیفو دغه کومه وظیفه چې ده نو دا وله تاسو کولی شئ. هغه کسان چې وایي زه خو یکی تنها یم، نه را سره څوک مینه کوي، نه راته څوک د قدر او د عزت په نظر باندې ګوري، نه را باندې څوک باور او یقین کوي، بالکل یکی تنها یم. که دغه رونم د یا لطیفو وظیفه رونیسي نو الله به په هغوی باندې مهربانه شي او هغوی ته به یو ښکلې مزیدار محبت رب العالمین ورکړي. د هر چا په زړه کې به د هغوی دپاره مینه پیدا شي. د مینه محبت د حصول دپاره چې کوم جایز مینه محبت دي، د هغې د حصول دپاره د یا لطیفو وظیفه ډېره زیاته زبردسته او مفیده وظیفه ده. دا رنګ د هر قسم حاجت دپاره یې کولی شي، لکه مثلا د قرضونو وغیره، نو چې ستا څنګه حاجت وي د هغې حاجت دپاره تاسو د یا لطیفو وظیفه راونیسئ نو الله جل شانه به د هر قسم حاجت د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي. نو راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس به دوباره نوی او تازه اودس وکړي. خپل ذهن او زړه به د ګنده
او فاسدو خیالاتو نه پاک کې او 2 رکعاته به نفل وکړي خو نفل به په داسې طریقې سره کې چې اولنی رکعت کې د سورة فاتحې نه پس به 3 ځله 11 ځله سورة اخلاص وي یعنی قل هو الله احد صورت او په 2م رکعت کې د سورة الفاتحې یعنی الحمد شریف نه پس 11 کرته به سورة اخلاص وي یعنی قل هو الله احد الله الصمد دغه صورت دا به 11 کرته وي په 2 رکعتونو کې او چې کله سلام وګرځي نو د سلام ګرځولو نه پس به الله تعالی پورته کې د دعا په شکل باندې به لاس پورته کې الله ته او یا لطیف وظیفه به وکړي 110 کرته او د هغې نه پس لاس به دې پورته یعنې اوچت به وي د دعا په شکل باندې به یې ښکته کوې به نه ښه په عاجزۍ او خاکسارۍ باندې د الله جل شانه نه خپل حاجت وغواړه چې څنګه حاجت ته د الله جل شانه نه وغوښتو هغسې حاجت به دې الله جل جلاله زر تر زره پوره کړي نو محترمو یو ډېره زیات زبردست او مفید وظیفه مې درته وښوله نو دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ او یو خبر رانه پاتې شوله چې دا وظیفه موږ تر کم وخته پورې کوو څونه به یې کوو چې تر څو پورې د ستا حاجت نه پوره شوی نو دا وظیفه کوئ کله دې الله جل جلاله حاجتونه پوره کړي او په خپل مقصد کې کامیاب شي نو که بیا دا وظیفه ونه کړي نو خیر دی او دا هم ممکنه ده چې په 1 ورځ کې په 2 ورځو کې د ستاسو تمام حاجتونه پوره شي ځکه چې دا د ستاسو په دغه پورې اعتقاد پورې خاص ده څونه دې په الله جل شانه باندې زیاته بروسه وي څونه دې په الله جل شانه باندې زیات یقیني نو هغه نه دا وظیفه زیات اثر کوي زمونږ استاد محترم حضرت شیخ حسن جان صاحب محترم به فرمایل وی بچیانو داسې کار دی زمونږ تقریبا ابو داود شریف پیراډو مونږ ته فرمایل وی بچیانو وی که ډسپیرین ګولې یا دغه نورې ګولې وخوري که په دې باندې د عقیده وي او که نه وي خو دا په دې بدن کې د خپل اثر کوي لیکن قرآن او حدیث او اسماء حسنه دا یو داسې څیز دی چې دې باندې مضبوطه عقیده لرل هغه پکې شرط دی د چا ایمان کمزوری وي او عقیده کمزوری وي نو هغه د بیا دغه چې دی وظایف نه کوي او چا چې کامله بروسته په الله جل شانه باندې کامل یقین په الله جل شانه باندې دا وظیفه دی وکړي بیا د دې وظیفې برکات او ثمرات به په خپلو سترګو ویني نو دا هم ممکنه ده چې په 1 ورځ 2 ورځو کې د ستا دي تمام حاجتونه پوره شي یعنی هغه د ستا د اعتقاد او د عقیدې پورې خاص ده څونه دې په الله باندې یقین مضبوط نو هغه نه به د ستا کار زر کېږي او ښه به کېږي نو ډېره ښکلې زبردسته او مفیده وظیفه مې درته وښوله بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ